برکاتو. زه یم خپلوان افریدی د کمبر ټي وي سره په پروګرام حقیقت کې نن موږ د مفتي کفیل صاحب سره څوک چې د جمعیت علماء اسلام طرفه د بډای تحصیل د چیرمن امیدوار دی هغه سره خبرې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیره مهرباني علم قدر وکړم خوشاله لره. مفتی صاحب د انتخاباتو ورځې شپې دي او په 14 فروری باندې ضمني الیکشن دی، نو په دا کې د کمبر قوم تاسو سره د کم جمعیت علماء اسلام کسان دي د هغو منډې ترلې څه صورتحال دی؟ چې بلدیاتي انتخابات خو ټوله ضلع کې وشول په 19 دسمبر باندې، او بیا پکې بس د بده مرغه دلته کې په سرکي کې او په قوم کل اخر کې د څه پولیټیشن وي چې هغه خرابې شولې، نو الیکشن کمیشن په هغه باندې بیا د 13 فروری دوباره اعلان وکړ. الحمدلله د قوم برکم برخیل جمعیت علماء اسلام چې څومره ورکرز دی د هغې نه علاوه موږ څومره محبین دي هغو الحمدلله په 19 دسمبر بالکل د موږ سپورټ کړی او په باري اکثریت سره وتلي وو. جمعیت علماء اسلام په حق کې دا ووټ استعمال کړی و. اوس هم د هغه چې کوم څومره هلې ځلې دي هغو له موږ خراج تحسین پیش کوو. الله دې دو قدر وکړي. د موږ نه زیاتې منډې تړې په قوم کې د هغو دي او لګیا دي زوی له ځان رسوي او په هغه خپل وټر باندې محنت شروع کړی دی. مفتی صاحب همدغه شونتې لکه کمبر د سرکي پولنګ سټیشن دی، سرکي کوم دی دغه شونتې په کلاخیلو کې پولنګ سټیشن دي، په تورداره کې رایې دغو په هکله څه تاسو رایه لرئ؟ الحمدلله موږ کمپین په ټولو کې شروع دی، په سرکي کې هم وشولو، په کلاخیل کې هم وشو، تورداره کې هم شروع دی انشاءالله موږ ملګري او د الله په فضل سره د الله په مدد سره انشاءالله په 13 تاریخ باندې دغه غیور افریدای قوم راوځي په کلاخیل هم، برکم برخیل هم او د توردارې خلک هم، او انشاءالله العزیز چې د جمعیت علماء اسلام په حق کې دغه خپل ووټ استعمالوي. مفتی صاحب تاسو کوم په دویم پوزیشن باندې چې روغ لرئ عبدالرزاق افریدي هغه ځینې تورونه لګوي، هغه څومره حقیقت لري؟ نو بس تورونو خو حقیقت نه وي چې ته وایې چې هغه تورونه لګوي، تور خو حقیقت نه وي. نو هغه مفتی صاحب وایي چې په موږ باندې فتوی لګوي، دغه څه حقیقت دی چې کومه فتوا کفر فتوا یې دا کړې په یو په هغه انټرویو کې هغه تاسو لګول یې یا نه لګول؟ مونږ د کفر فتوی په چا نه لګو، مونږ کفر له دعوت د اسلام ورکوو چې تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. مونږ عالم کفر له دا دعوت ورکړی دی چې راشو په اسلام کې داخل شو، نو بیا په مسلمان باندې مونږ څنګه د کفر فتوی لګوو؟ دا بالکل 200% بې بنیاده خبره، هېڅ حقیقت یې دغې نشته دی او نه به دا څوک ثابته کړي چې د جمعیت علماء اسلام یو ادنا ورکر په چا باندې د کفر فتوا لګولې وي. مفتی صاحب که تاسو په 14 فروری باندې کامیاب شول نو تاسو به د قوم دپاره ترقیاتي کارونو څه ترتیب وي؟ په ترقیاتي کورونو کې خو ګوره مونږ د باڼې نه واخله تر تور توت پیرې یو کم اتیا ویلج کونسلې دي، ټول افریدای قوم پکې راغلی لکه ادم خیل، اکو خیل، سیپای، شلوبار، ملکدین خیل، برکمبر خیل، زخا خیل، چې د کمر خیل، چې دا څومره قومونه دي د باڼې نه واخله تر تور توت پیرې یو کم اتیا ویلج کونسلې دي او مونږ هر ویلج کونسل له دا پیغام ورکړی دی چې جمعیت علماء اسلام امیدوار کامیاب شي او بلا تفریق د ټولو خلکو خدمت کوي. دا د یوې علاقې د یو کلي د یو قوم خبره نه، ځکه دا یوه نظریه ده او نظریې له الحمدلله د قوم دومره په کثیر تعداد څه ووټ ورکړی او انشاءالله متوقع چې کوم 13 تاریخ الیکشن دی په دا کې به ورکوي، نو موږ به بلا تفریق د یو کم اتیا ویلج کونسل بلا تفریق به انشاءالله چې د دوی څومره هلې ځلې دي او هغه کم د تحصیل چیرمن لاندې وي انشاءالله په هغه کې به څوک مایوسه کېږي نه او خفه کېږي. کوو چې نن کوم پروګرام دی تاسو کمپین چالو دی په دا کې تاسو سره یا په موږ په میډیا داسې نه وینو چې جان چې دی هغه تاسو په نظر نه رسي، دا څه وجه ده؟ حاجي امیدالله جان صاحب چې کنه دا د موږ د جمعیت علماء اسلام یو رهنما دی او الحمدلله د نن نه څو میاشتې مخکې بلکې تقریبا کال کم زیات پوره شولو چې جمعیت علماء اسلام کې باقاعده طور باندې شمولیت کړی دی. موږ سره په هر ځای کې الحمدلله خپل هلې ځلې کړي دي، نو داسې ضروري خبر نه وي مثال په طور چې هر ځای به ټول ملګري حاضرېږي، خو هغه چې کوم هغه په ذمه باندې څومره ذمه داري موږ لګولې وي، کوم ځای کې د کار و ضرورت و هغه الحمدلله مخکې هم کړی دی، اوس هم لګیا دی، کوي به انشاءالله العزیز. مفتی صاحب په اخره کې به تاسو د بوړې کوم تحصیل دی تیرو تحصیل دی دغو خلکو له څه پیغام ورکول؟ تمام افریدي قوم له موږ پیغام یو ځل مخکې موږ ورکړو، دا پیغام نن بیا تاسو په وساطت سره ورکوو چې موږ ته مخکې ویلو چې په 19 دسمبر روز خپله ګواهي د جمعیت علماء اسلام په کې استعمال کو. الحمدلله هغه خلک وروتل او خپله ګواهي استعمال کړه، و چې دا کم 15 پولنټیشنې پاتې په دا کې چې څومره عوام دي هغو له موږ دغه پیغام دی چې سبا نه بله ورځ په 13 تاریخ باندې روز د خپله ګواهي د جمعیت علماء اسلام چې انتخابي نشان کتاب دی په هغه باندې دغه خپل مهر ولګوو. انشاءالله العزیز د الله په فضل سره او د الله په مدد سره د 13 فروری نه بعد په د خپله ګواهي ورکولو باندې انشاءالله خفه نه و، هر سړی به انشاءالله العزیز په دا باندې خوشحاله وي چې ما کم ووټ استعمال کړی دی هغه ضایع نه شو کم از کم. یو جهان مننه مفتی صاحب د وخت راکولو ډېره شکریه. الله مو ښاد و آباد لره.